ګرانو مینوالو ستړي مشئ زه یم فاروق فراق او راسره په خوا کې ناستې ده فریده زمونږ هغه افغان خور ده چې لږې ورځې وړاندې مې درته د دې د درد او د غم قصه په یو ویډیو کې مخې ته راوړې وه خو متاسفانه چې د دې مسله هیڅ چا وانه اورېدی شوه نه افغان دولت نه زما د افغانستان هغه واکمنو یا شتمن وروڼو چې په لاس کې څه قوت شته او د ته انصاف ورکولی شوی کله چې د فریدې مسله په سوشل میډیا مخې ته راله ځینو وروڼو شکونه وکړل چې فریده ګینې افغان نه ده دا په اردو ژبه باندې خبرې کوي نو هسې د افغانیت دعوه کوي نه ملګرو فاروق فراق تاسو ته پته ده چې په خپله په افغانیت مین دی هغه کله هم په افغانیت پسې خندا نشي کولی زما مخې ته دا نن د دې ټول کاغذات پراته دي دا به درته یو په یو باندې ښایم د دې تذکره د دې چې کومه مسله ده هغه ټول د افغانستان رسمي کاغذونه د کونسلګرۍ دغه ټول درته ښایم تاسو به وګورئ خو اول مو د پریدې د مسلې نه خبر کما او د دې ویډیو د کول نو یو مقصد دا دی چې په یوې خور باندې ډېر تکلیف تېرېږي ډېره په سختو کې ده که مهرباني وکړئ او دا ویډیو ډېره خوره کوي او په خصوصي توګه زه به په ړومبي ځل باندې یو چارواکي ته په نوم مخاطب کېږم ما کله هم داسې د چا دپاره نه دي کړي خو په دې باندې مې ډېر زړه خوږ شو دا یو تورسرې د افغانه ده زه به خصوصي اشرف غني صاحب ته ولسمشر صاحب ته مخاطب کېږم او ورته به وایم چې ای ولسمشره دا ستا بچی ده دا په پاکستان کې خوارېږي ذلیله کېږي د دې عزت ته خطرې پېښې دي په دې ننګ وکړه د دې مسله هواره کړه د دې مسله دا ده دا وایي چې د افغانستان د غزني ولایت د حاجي غلام سخي لور ده په دې کې دې کاغذاتو کې ټولې پېژنګلو شته دا به درته ښایم د دې پلار راغلی د دې په قول باندې د نورو ډیرو مهاجرو په څیر باندې پاکستان ته را مهاجر شو او دلته په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کولو ډیره ښه ګزاره کېدله او دی ډیر جایدادمن خلک دي په افغانستان غزني ولایت کې ډیر جایدادونه دي د فریدې په قول چې کله د دې پلار مړ شو نو د دې ترونو د دې په جایداد باندې قبضه وکړه او بیا فریده دا وایي چې زه یې هلته بوتلمه زه یې خرڅولمه دا عدالتونو ته تللی وه او د افغان قونسلګرۍ په ترو تللی ده د افغان حکومت په ترو باندې تللی هغوی ورته کاغذونه ورکړي ټولې عریضې دا دي شته دی نو دا چې کله هلته لاړله دا وایي چې زه ترونو باندې پوه شوم هغې زه خرڅولم بیا وایي چې په ما یې مرګونې حمله وکړله او زه ترې واپس پاکستان ته رالم د دې ګناه صرف دا ده چې د دې شاته لږ جایداد دی او د هغه جایداد دپاره دا وایي چې زما سر ته خطرې دي په هغې کې ما له برخه نه راکوي ترونه پرې رانه قبضه کول غواړي اوس فریده په دې وخت کې چې څنګه ژوند کوي د دې سره دلته هیڅوک نشته دی دا د بېوسۍ نه دلته ناست دی دا پلار یې مړ دی مور دا وایي چې ترونو رانه په زور هلته بوتلې ده او دا په هغه کور کې چې د پلار په وخت کې په کرایه اوسېده پلار ژوندی و په هغه کور کې لا دا په کرایه باندې پرته ده او ایون د دې دا وینا ده چې 7 میاشتې وشوې چې دا غریبه د کور کرایه هم نه لري مالکان ورسره ګزاره کوي لا یې بهر نه دی ایستې دا په کور کې رزق نه لري روژه را روانه ده مونږ او تاسو څونه طعامونه تیاره ځان له کچن ډک کړو نورو غریبان له واخلو خو دا افغان تور سرې چې دا کله دا چادري نه لرې کوي دا به چا ته ودرېږي په دې روژه کې داسې نه رور شته نه مور شته نه پلار شته نه عزیز شته دا د افغانستان عزت دی دا وایي چې که ماله زما حکومت انصاف راکړي او ماله زما په جایداد کې زما برخه زما د ترون نه واخلي نو زه به پې ژوند وکړی شم زه به خپلې زده کړې وکړی شم مینهوالو د دې سره به خبرې کوو خو دغه یو سپیناوی درته ډېر ضروري ګڼم چې په تیر ویډیو کې کوم ځینې ملګرو اعتراض راپورته کړی چې دا خو پښتو نشي ویلی نو تاسو ته ووایم چې دا ځکه پښتو نشي ویلی چې پښتو دې مورنۍ ژبه نه ده دا تاجکه ده د غزنی ولایت بیا په پیښور کې چې هم پاتې شوی دی د پښتنو په منځ کې هم د پاتې شوی پیښور کې مختلف علاقې دي چېرته پښتون دی چېرته هنکۍ دی نو دا د هنکیانو د ښاریانو په علاقه کې پاتې شوی وه په مکتب کې پښتو نه وه په ماحول کې پښتو نه وه پښتو ورځي ماته ګوډه فریدې
خیر د ته په فارسی کې خبرې وکړه خپلې په پښتو کې صحیح نشي کولای خپل ستونزه خو ستا دي ته ما بیان کړه نن سبا ستا وخت په پیښور کې څنګه تیریږي څه مسایل دي درته حق ما زیاد میشه لیکن من نمیفهم که یا چرا سر ما ظلم میکنن کاکامشان برادرای ما یا چرا حق ما را نمیدن من هیچ نمیفهم اگر ما چی میکنم حکومت افغانستان که ما چی هلپ کنن مدد کنن که ما حیران پریشان هستیم پیسه خرچ خود نداریم رمضان ما حیران پریشان هستیم مادرم نیست باید مادرم که ما باشه دیگه زیاد چی است پریشانی است حالی ما اینجا مختصر میگم چرا که شما وقت نداشته باشین شاید فریده ستا دغه ستونزه چې کومه وه تا نه چې ستا ترونو په جایداد باندې قبضه کړې ده هغې پکې تا برخه نه درکوي ته دلته د افغانستان رسمي ادارو ته قونسلګرۍ ته سفارتخانې ته دې ته تا مراجعه کړې دي له ورغلې د انصاف لپاره در پشاور افغان کانسلیت زیاد رفتیم به خاطر کمک که کتما کمک کنن مگر تا حال را چیز مسئله ما حل نشد حالی ما میگم که یا مسئله ما را چرا حل نمی کنن باید یا مسئله ما را حل کنن که ته افغانستان ته لاړه شي غزني ته لاړه شي د خپلو ترونو سره دغه مسله هوارولو غواړي محکمې ته ورځي تا ته هلته څه خطرې شته بالکل خطر است من مجبور هستم رفته نمیتونم دلم زیاد میشه که بریم اونجا در کابل برم افغانستان برم مگر من مجبور هستم زیاد بر من خطر است من نمیتونم رفته چه خطری دی درته از خاطر بی فامیل و خاندان خود خطر است بر من به خاطر جایداد مرا دمکیام زیاد دادن زیاد کوششم کردن که مرا بکشن زیاد مرا پریشان کردن اینا زیاد سرما ظلم کردن څه موده مخکې ته تللی وې افغانستان ته تا د خپل عریضې وړې وې محکمې ته ورغلې وې هلته در سره څه واقعات شوي وو تقریبا یک سال که 2 سال میشه که ما رفته بودیم در اونجا بر ما یک کلان مسئله جور شد بعد از او دیگه تالی را رفته نتونستیم به خاطر کاکامشان یا در حق ما انصاف نکردن ظلم کردن دیگه حال مشکل است بر ما یو خبره پکې داسې هم تیر ځل چې موږ مرکه کوله نو داسې خبره پکې هم راغلې وه چې دغه ترونه تا خرڅول غواړي په زوره دې واده کول غواړي د خرڅ ته لارې آیا داسې څه و ته پوه شوې د هغې په ارادو باندې چې هغې تا خرڅول غواړي بالکل همینطور هستن یا من نمیفهم که یا چرا در حق ما ظلم میکنن دلشان همینطور چیزی هستن اینا ته څنګه ژوند غواړي ما ایتا یک زندگی میگم که از ما باشه نرمال زندگی باشه مثل که از دیگه دخترها هست من میگم که زندگی من تو باشه صحیح یعنی یک صحیح زندگی باشه مگر یا هیچ وقت مرا قرار نمیمانند به خاطر جایداد به خاطر ارسی نمی چیزا یا مرا زیاد پریشان من نمیفهم که مقصد از یا چی از دل از یا چی از د خلاف ما مینوالو زه تاسو ته دا هم وایم چې تیر ځله د مرکې نه مخکې چې فریده راسره ناستې وه نو دې راته ډېر په غټو غټو باندې وژړل او راته ویل چې زه څاروی خو نه یم چې زما پړی به زما ترونه د بل چا په لاس کې ورکړي او ولور په نوم باندې به مې په پیسو خرڅه کړي دې راته ویل چې ما زده کړې کولې زما پلار مړ شو ما نه د خپلو زده کړو لړۍ نیمګړې پاتې ده زه خپلې زده کړې کول غواړم زه د تعلیم د لارې مخکې تلل غواړم افغانانو یې د افغانستان واکمنانو دغه خور اوښکې تویوي په لارو په کوڅو کې هیڅوک نشته ډېر بد وخت دی هیڅوک په چا اعتماد نشي کولی او دا د افغانستان عزت دی زه بیا هم ولسمشر ته په سوال وایم چې دغه مخکې ویډیو مې هم درته درلیږلی و ولسمشره دا بیا واورئ او ملګرو تاسو نه هم هیله کوم چې د روژې مبارکه میاشت روانه ده د خلکو درستخانونه به غوړېږي خو د فریدې باور وکړئ چې کور یې نشته جالی نشته دا تور سرې به روژه په خپلو اوښکو ماتوي ورځ په قیامت به زمونږ او ستاسو نه هم خدای تپوس کوي دا ویډیو ډېره شیر کوي او که د چا وس کېږي او
د غزنی والی سره د چا تعلق وي د بل واکمن سره د چا تعلق وي خاص کر زه به سفیر صاحب ډاکټر زاخیلوال صاحب زما ذاتي ملګری دی زه به هغه ته هم ریکویسټ کوم که دا ویډیو یې د نظره تېره شوه چې د دې خور عزت محفوظ کوي دا وګټئ دا د افغانستان عزت دی ودان اوسئ